کاف ها یا عین صاد. د هغه رحمت یادونه د چستار رب پر خپل بنده ذکریا علی السلام کړی کله چې هغه خپل رب په پټه پټه وباله. غارزو کړه ای پروردگار زما ان هډوکی کمزوري شوی دی او سر مې لډیر زوړ والی نه بل وਹੀ. ای پروردگار زه هیڅ کله له تا څخه په دعا غوښتنه کې نامراد نه یم پاتې شوی. زلزانه ورسته د خپل قوم له بدینه ویریږم او زما میرمن شنډه ده. نو ماته په خپل ځانګړي لورینه او داسې وارث را په برخه کړ چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم عمومي. او ای پروردگار هغه یو غوره انسان وګرځوه. جواب ورکړ شو ای ذکریا مونږ ته دیو هلک زیری درکو چې د هغه نوم به یحیی وي. مونږ په دین عمل دین مخکې هیڅ سړی نه دی پیدا کړی. ذکریا عرض وکړ پروردگار خنو زما په څنګه زوی وشي چې میرمن می شنډه دا او زل زړښت او چویم. جواب ورکړ شو هم داسې بکیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غونډه خبره ده. نګوري چې لدین مخکې می ته په داسې حال کې پیدا کړی چې ته هیڅ شی نه وي. ذکریا وویل پروردگار زما لپاره کومه نښانه وټاکه. وی فرمایل ستا لپاره نښانه دغه ده چې ته به پر لپسې 3 ورځې له خلکو سره خبرې ونشي کړای. هغه له محراب څخه راووت خپل قوم ته راغی او هغه په اشاره سره هغه ته لارښوونه وکړه چې سهار او ماښام پایکی بیانوي. او پر هغه غږ شو ای یحیی د خدای کتاب ټینګ ونیسه. موږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکړ او خپل لوري نه مو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه او هغه خورا پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق پیژندونکی و. هغه نه زور زیاتې کوونکی و نه سرغړونکی. سلام پر هغه په کومه ورځ چې هغه پیدا شو او په کومه ورځ چې هغه وفات شي او په کومه ورځ چې هغه ژوندی را پاتول شي. او ای محمد صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه خپل اړوندو کسانو په بیلیدو ختیځه خوا کې ګوښه شوی و او پرده نیولې واله هغونه پټن ناست و. په دغه حالت کې مونږ هغه ته خپل روح یعنی پرښتو ولېګل او هغه د هغه په وړاندې په بشپړه انساني بڼه کې څرګند شو. مریم ناڅاپه ناری کړی چې کته کوم له خدای ویریدونکي سړی نو زه له تانه د رحمان پناه غواړم ما ته مرانشتي کېږه. هغه ویل زه ستاسو د پروردګار استاد یم او د دې لپاره لګل شوم چې تاسو یو سپېڅلی هلک درکړم. مریم ویل زما به څنګه هلک وشي چې کله زه کوم بشر لمس کړي قدر نه یم او نه زه کومه بدکاره خزه. پرښتې ویل همداسې وکیږي ستا رب فرمایي چې دغه څه کول ماته ډیر اسانه دي او موږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یو نښانه شي او زموږ له لوري او رحمت او دا کار سره رسیدونکی دی. مریم دغه ماشوم امینوار شو او هغه له دې امینواري یعنی هلک سره چې په ګیړه کې درلود یو لري ځای ته لاړ. بیا د لنګوال کړه ور باندې د خرما تری وی ونی لاندې راغی. هغه وویل کاش کې زل دین مخکې مړ وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. پرښتې لاندې هغه ته غاګو کړ وی ویل مخه پکېګا ستا پروردگار تر تا لاندې و چینه به حواله ده او تل لګوندې دغه ونی ډډ وخوځوا پر تا به خوږی کې رازه خرما وراتوي شي. نو وخره وڅکه او خپل سترګې په دغه هلک روخانه کړه. بیا کوم یو انسان دی ولیدنه ورته وای چې ما د رحمان خدای لپاره روزه نظر منلې ده. د دې عمل نن بزله هیڅ سره خبرې و نه کړه. بیا هغه له دې ماشوم سره خپل قوم ته راغله. خلکو ویل ای مریم دا خو تاسو تر جرم وکړ. ای د هارون خوري نستا پلار کوم بد سړی او نستا مور کومه بدکاره خزه و. مریم د ماشوم لوري ته اشاره وکړه. خلکو ویل موږ له دې سره څه خبرې وکړو چې په زنګو کې پروت یو ماشوم دی. ماشوم غږ وکړ زه د الله بنده یم. هغه ماته کتاب راکړ او پیغمبر یې کړم او برکتی یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات په پابندۍ حکم راکړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپل مور د حق ادا کوونکی وګرځولم
او زه سرغړونکی او بدبخت نه یم ګرځولای. سلام دی پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی را پاتول شم. دغه د مریم د زوی عیسی سرگذشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیاني خبره چې په هغه کې خلک شک کوي. د الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولي ونیسي. هغه پاک ذات دی. هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او همغه سکی. او عیسی ویلی و چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم. نو تاسو د هغه بندگی وکړئ. همغه سم لار ده. او بیا بیلا بیلو ډلو په خپل منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ. نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت ستړي تباهي وي چې کله هغه یو لوی ورځ وګوري. کله چې هغه زمون په وړاندې حاضر وي په هغه ورځ خو به د هغه غوږونه هم خاوریدونکي وي او سترګې به هم خېلیدونکي وي. مګر نن دغه ظالمان په څرګنده گمراهۍ کې اخته دي. محمد صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي دوی له هغه ورځې نه ویره چې کله فیصله وکړای شي او له پښیمانتیا پرته بل چاره نه وي. په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي. او په دې کتاب کې د ابراهیم علی السلام قصه بیان کړه. بشکه هغه یو ریښتونی انسان او پیغمبر و. دوی ته لږ هغه وخت یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جان ته ولې د هغو شیانو عبادت کوي چې نه څه اوري نه څه ویني او نه ستاسو کار جوړولای شي. پلار جان ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تاسو نه دی راغلی. ته په ما پسې راځه زه به تاسو سم لار وښیم. پلار جان ما ته یو داسې علم پلار جان ته د شیطان بندگی مکوه. شیطان خو رحمان خدای څخه سرغړونکی دی. زه ویریږم چې چیرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نشي او د شیطان ملګری شي. پلار وویل ابراهیم آیا ته زما له معبودانو څخه وښته؟ که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تاسو سنګسار کړم. ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. ابراهیم وویل سلام دی تاته. زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تاته بخښنه وکړي. زما رب په ما ډیر زیات مهربان دی. زه تاسو هم پرېږدم او هغه هستی چې تاسو له خدای پرته بلی. زه به خپل رب وبلم. هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم. نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندي اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ او هغه ته خپل رحمت ور په برخه کړ او هغه مو ریښتونی نومیالي کړل. او په دې کتاب کې د موسی علی السلام یادونه وکړه. هغه یو غوړه کړی شوی شخص او استاد پیغمبر و. موږ هغه د تور له خیاړخ نه وبال او دراز په خبرو اترو سره مو نږدېوالی ور په برخه کړ. او په خپل مهرباني سره مو د هغه ورور هارون پیغمبر وګرځاو. هغه ته مو د مرستيال په ډول ورکړ. او په دې کتاب کې د اسماعیل یادونه وکړه. هغه په وعده کې ریښتونی او خاص استاد پیغمبر و. هغه خپل کورنۍ ته د لمانځه او زکات حکم کاوه او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان. او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه. هغه یو ریښتونی انسان او یو پیغمبر و. او هغه مونږ لوړ مقام ته خېژولای و. دا هغه پیغمبران دي چې پر هغه باندې الله پیرزوینه کړې ده د آدم علی السلام له اولادینه او د هغو خلکو له زوجات څخه چې موږ هغوی له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپار کړیو او د ابراهیم علی السلام له اولادینه او د اسرائیل علی السلام له اولادینه او دوی له هغو خلکو څخه و چې موږ ورته لارښوونه وکړه. او د هغو حال دا و چې کله به د رحمان خدای آیاتونه ورته اورول کېدل نو د ژړا په حال کې به په سجده پریوتل. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه. نو نږدې ده چې هغوی د گمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نشي. البته څوک چې د هغو لپاره د دایمي استوګنې جنتونه دي چې رحمان خدای له خپل بندگانو سره د هغو نالیدلې وعده کړې ده او دغه وعده په باوري توګه تر سره کیدونکې ده.
هلته به هغوی کومه بابیزه خبره وانه ووري سلام به واوري او د هغو روزي به ورته پرلپسې سهار او ماښام ورسیږي. دغه د هغه جنت چې مونږ به د هغه وارثان له خپل بندگانو نه هغه کسانو ګرځو چې تقوا یې غوره کړې ده. اے محمد صلی الله علیه وسلم پرښتې وایي مونږ ستاسو د رب له حکم نه پرته نه راکوزیو. څه چې زمونږ مخې ته دي او څه چې زمونږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستاسو رب هیرونکی نه دی. هغه د اسمانونو او ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او ځمکې ترمنځ دي. نو ته د هغه بندګي وکړه او د هغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا شته ستا په علم کې کومه هستی د هغه سیال؟ انسان وایي آیا پرښتیا کله چې زه ومرم بیا به ژوندی راویستل شم؟ انسان وایي آیا پرښتیا انسان نور یادوي چې موږ مخکې دای پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دای هیڅ شی هم نه وو؟ ستا پر رب قسم چې موږ به رومرو دوی ټول او دوی سره شیطانان هم ایثار راوړو. بیا به د دوزخ چار پیر سر کوزي په ګوندو را حاضر کړو. بیا بل هر ډلې نه هر هغه څوک په بیل توګه راوباسو چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکشه شوی. بیا په دې باندې موږ په هیغو چې له هغونه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی. له تاسو نه هیڅ څوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتونکي نه وي. دا خو یو فیصله شوی خبره ده چې د هغې تر سره کول ستاسو د رب په غاړه دي. بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو. دوی ته چې کله زموږ روښانه آیاتونه ورول کیږي نو منکران مؤمنانو ته وایي وخایاست زموږ دواړو ډلو نه کومه یو په ښه حالت کې ده او د چا غونډې زیاتې شاندار دي. په داسې حال کې چې موږ له دوی نه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان شوکت کې له دوی نه پر مخ تللي وو. دوی ته وایي څوک چې په گمراهۍ کې اخته کیږي هغه ته رحمان خدای مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه راز خلک هغه څه وګوري چې له هغه سره وعده شوی ده که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت نو بیا هله ورته څرګندېږي چې د چا حال خراب ده او د چا ډله کمزوري ده. د دې پر خلاف کوم کسان چې سم لار غوړه کوي الله هغه ته د سم لارې په تکه پرمختګ ور په برخه کوي او باقی پاتې کیدونکې نیکی ستاسو د رب په نزد مکافات او عاقبت په اعتبار سره ډیرې ښې دي. آیات هغه څوک ولیدي چې زموږ د آیاتونو لمنلو نه انکار کوي او وایي چې ماته خو به مال او اولاد هم داسې راکول کیږي. آیا هغه په غیب خبر شوی دی یا له رحمان خدای نه کوم وعده اخیسته ده؟ هیڅ کله داسې نه ده. دای چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ور زیات کړو. دای چې کوم وسایل او ډله لخر یادوي هغه ټول به مونږ ته پاتې شي او دای به یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي. دای چې دوی له الله نه پرته خپل څه خدایان نیولې دي تر څو چې هغوی د دوی ملاتړ وي. هیڅ ملاتړ به نه وي. هغوی ټول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریځ به ونیسي. آیاته نه دي لیدلي چې موږ د حق دغه منکرانو ته شیطانانو خوشي کړي دي چې دوی په پوره ډول د حق دښمنۍ ته هڅوي. خنو اوس پر دوی باندې د عذاب نازلېدو لپاره تلوار مکوه. موږ د دوی ورځې شمارو. هغه ورځ راتلونکې ده چې موږ پرهیزګاران د میلمنو په څیر د رحمان خدای حضور ته وړاندې کړو او مجرمان به د تګو څارویو په شان د دوزخ لوري ته وشړو. په هغه وخت کې به خلک په کوم سپارښت راوړلو قادر نه وي بل هغه چا څخه چې د رحمان خدای له حضور څخه اجازه نامه اخیستې وي. هغوی وایي چې رحمان خدای څوک په زوی ولې نیولای دی. ډیره بابیزه خبره ده چې تاسو جوړه کړې ده. نږدې ده چې اسمانونه وچوي ځمکه چیرې شي او غرونه راوغورځيږي. په دې خبره چې خلکو د رحمان خدای لپاره د اولاد د شتوالي دعوا وکړه. د رحمان خدای دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي. زمکه او اسمانونو کې چې هر څه دی ټول د هغه حضور ته د بندگانو په حیث وړاندې کیږي. هغه په ټولو محیط ته او هغه شمیرلې دي.
ټول به د قیامت په ورځ یو د هغه په وړاندې حاضر وي. دا باورې د کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړی دي ډیر ژر به رحمان خدای د هغو لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه کلام مونږ آسانه کړی دی ستا په ژبه مو د همدې لپاره نازل کړی دی چې ته پرهیزګارانو ته زیری ورکړي او متعصب خلکو ته اخطار ورکړي. لدین مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي نو نن چیرته ته د هغو نښه نښانه مومي یا کوم غږ هم چیرته اوري؟